سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو بر افغانانو ته، افغانانو پښتنو ورونو. 2023 کال د جنورۍ نن 2 تاریخ دی. الله دې خیر پېښ کړي، خو زه 2023 کال الله دې نه کړي د افغانستان دپاره کوم ښه کال نه وینم، د ښکته وطن دپاره کوم ښه کال نه وینم. دا زما میسج الله دې وکړي چې د طالبانو مشرانو ته ورسیږي، چې د طالبانو مشران چې دي کاڼم دي، ړاندم دي، ګونګیان هم دي، خبره خو پیاسې دغه نه کوي، خو موږ به ولسه موږ به خپله غاړه خلاصه کړي. او دغلته په میډیا باندې چې ما خبرې کړي، تاسې ټول ما سره ملګري یاستئ، ټول تاسې ما فالو کوئ، زیاتره زما خبرې الحمدلله رښتیا ثابتې شوي. نو دغه شان دي 2023 کال افغانستان د یو بل بدبختیانو سره مخامخ کیږي، هم پښتونخوا به د بدبختیانو سره مخامخ کیږي. دا لایف به زما دلته پروت وي او تاسو ته به انشاءالله وخت به تاسو ته ثابته کړي چې ما څه ویلي او څه خبرې دي. اول زه طالبانو ته یم، طالبانو ته تاسې ما ټول ښه پېژنئ، ما سره په لایفونو کې کیسه اخیستې ده، ما سره دلته خبرې کړي، مرکې هم کړي، هر څه ټول په میډیا پراته دي. زه په تیر جمهوریت کې په خدای یقین وکړه که زما د کور نه کوم داسې غټ چارواکی و یا د تیر جمهوریت نه ماته کومه آمدګي راتله یا مې پکې څوک و، یعنې دا صرف د الله د رضا لپاره د وطن دپاره په دې وطن په افغانستان مې چې ړه خوږېدو د دې دپاره به دلته لایفونو ته راتلم او زارۍ او منت مې کول. زه هغه سړی یم چې کله د اشرف غني صاحب په وخت کې 15,000 بندیانو د طالبانو ما اشرف غني صاحب ته منت او زاري کول او افغانستان جمهوریت ته چې دا 15,000 بندیان خلاص کړه، چې دا وطن د بدبختیانو نه خلاص کړي او موږ یو جوړه یو دغه ته ورسو. بعضې وخت زه خبرې کوم احساساتو کې راځم، خو زما هېڅ مقصد نه چې د چا بېعزتي وکړم یا چا د توهین وکړم. او یو پاچیان سیدان یو کله ناکله موږ هسې هم بس داسې لږ تیز یو، نو زما هېڅکله دا مقصد نه چې زه د همیشه مې د افغانستان کې د سولې دپاره کار کړی، زه بیا هم د جنګ خلاف یم، بیا هم جنګ خلاف یم، بیا هم د جنګ خلاف یم. خو جنګ تاسې غواړئ، تاسې طالبان تاسې جنګ غواړئ، تاسې د افغانستان د بدبختیانو سره مخامخ کوئ، ذمهوار بیا تاسې هستئ، ځکه چې تاسې په هغې وخت کې ما دا ډېرې چغې ووالې چې همدغه وخت د جمهوریت وخت دی، راځئ ټول افغانان یو ځای شئ، راځئ موږ مشکلاتونه دواړو طرف ته وینو، خو راځئ همدغه وخت دی. خو په جمهوریت کې بعضې اشخاصو او د طالبانو جنګي قماندانانو هېڅکله نه غوښته چې سولې ته او امن ته ورسي. ملي اردوم ختمه کړه، یو سم دم نظام و، موږ پوهېږو فساد پکې و، هر شی پکې و. ملي اردوم ختمه کړه، ملي پولیس هم ختم کړه، د دنیا نه رسمیت لاس وینځلو، همداسې هوایي پروازونه، همداسې بینک سیسټم، هر شی هم لاړو دغه کړه. اوس یې جوړولی شي؟ تاسې سره کومه لاره شته؟ نه شي جوړولی. اوس به د ستاسې په مقابل کې ما مخکې هم دا ویلي، که نن په افغانستان کې اعلان وشو، نن په افغانستان کې چې موږ 100 یا 200 ډالر یو نفر ته ورکوو د طالب په مقابل کې، هلته افغانستان کې خو د جهاد کلمه ډېره استعمالیږي، دا 45 کاله د جهاد او تجارت روان دي، د طالب په مقابل کې جنګ او جهاد دی. دا درته په یقین ویم چې په اوله میاشت کې به 10,000 کسان راوځي، په دویمه میاشت کې به 20,000، په بله میاشت کې به 13,000، یعنې په د 15 میاشتو کې به ستاسې په خلاف باندې په لکاو خلک ستاسې په مقابل کې مسلح جنګ ته ودرېږي. او داسې مه وایه چې څوک شی نشي کولی، تا هم چې شی نشو کولی، تا هم چې دا 20 کاله جنګ وکړو، 20 کاله جنګ ته 20 ورځې جنګ هم نشي کولی بغیر نه چې تا سره خارجي قدرتونه نه وي، تا سره په شا باندې چې څوک ولاړ هغه ټولې دنیا ته معلومات دي. یعنې ته اوس ورشه که نه د پاکستان په خلاف باندې 11 ورځې جنګ خو وکړه چې دا زور دې معلوم شي چې دا 52 ملکونو ته یې شکست ورکړی، دغه 53 ملک خو ته خو سره جنګ وکړه یا ته خو ترې یو ولسوالي او ولایت ونیسه. خو 20 کاله تا سره چې څوک ولاړو هغه ټولې دنیا ته معلومات دي، ولاکې ته 20 ورځې به. نو دلته چې جنګ کوي او څوک نظام چپه کوي هغه خارجیان دي، خارجیان مداخلې ته اوس جوړ دي. دا زما خبرې خیر دی، مې منئ ومنئ که مې منئ، خارجیان اوس ستاسې په مقابل کې
خلکو ته لګې دي دا شی روان دی. او مهمه خبره دا ده چې پاکستان وږی شوی دی. پاکستان چې وږی شي هغې ته بیا دا اهمیت نه دی چې اسلام دی، پاکستانیت دی، ګاونډي دی، هېڅ شي هغې ته دپاره لوډ پکار دی ډالر. نو اوس پاکستان وږی دی او پاکستان دپاره ښه ساربه غویه چې دی یا دغه چې دی هغه افغانستان دی چې په دنیا وانې خرڅ کړي. اوس پاکستان ستا د سره سودا کوي او تا دپاره هم همدغه ته چې پې دغه لري همدغه خلک به ستا په مقابل کې بیا جنګ ته راوځي او دلته به یو بدبختیانو سره مخامخ کېږي. ځکه موږ ډېرې چغې ووهلې، موږ ډېرې چغې بیا هم وخو، موږ بیا هم د جنګ خلاف یو چې خدای ته وګورئ دا ته چې کومه سې روانې ده داسې حکومتونه نه کېږي. ګورئ سعودي نه خو ته قدرت کې نه یې که نه، سعودي تیل لري، یعنې یو جوړ ملک دی. ګور هلته شریعت و څه ناڅه یو 10% به څه حالت وکړو هغه تا پرېږدي دنیا. یو خو هغه چې ته وایې چې یاره زه افغانستان نه یو ځنګل جوړوم او بس یې مهربانه خپله باچهي مې ده، خپل زور مې دی، هغه یو بیر سوال دی. مګر په دغه طریقه باندې چې تا دا کومه سي افغانستان روان کړی تا سره نه د افغانان خوشحاله دي. مخکې خو به څه ناڅه دغه اسلامي ملکونو د سره دغه کوو. اوس د اسلامي ملکونو دومره ته بد ارادې طالبه، دومره ته بد ارادې، ولې چې تا د اسلام دومره وشرمو. ځکه چې تا د تعلیم موضوع یا دغه تعلیم دی چې په ښځو باندې بند کو، په جنو باندې دې بند کو، هم د افغانیت وشرمو، هم د اسلام وشرمو، هم د مهربانه اسلامي ملکونو ټول چې چېته وایي چې افغانستان وایي تون حالت په افغانستان کې چې کم اسلامي ملک ته وایي چې افغانستان وایي تون حالت په افغانستان ملک ته خو ځناور دي، انسانان خو نه دي. ځکه چې په 21مه صدۍ کې دي په خویندو میندو باندې مکتبونه بندوي. ولې داسې دې وکړه؟ ولې دې داسې وکړه؟ ولې د جمهوریت ختم کو؟ ولې د ملي بیرغ ښکته کو؟ ولې د افغانان د بدبختیانو سره مخامخ کړه؟ نن هر یو افغان 40 شاته چې په بړستنه کې پروت دي دا سوچ وسره چې زه خارج ته لاړ شم. تا سره د دې غم فکر نشته دی. په خپله موټرو کې غردسي او چې مهربانه فتحه مې کړې ده او اشغال مې ختم کړی دی. څه شي فتحه؟ روس دې نیولې، امریکا دې نیولې ده، ډیلیا دې نیولې دی. څه شی د فتحه؟ خپل وطن دی، خپل وطن کې فتحه او داسې په ستونو کې هم تاسې ویوئ. نن افغانستان د یو بل جنګ طرف ته روان دی. ځکه چې موږ تر څو پورې ما مخکې په دې لایفونو کې تر څو پورې چې موږ دا برداشت نه یې کړی، دا برداشت چې یو بل هم نه یې برداشت کړی، یو بل هم په دې افغانستان کې یو مشترکه دغه نه یې جوړ کړی، دا به موږ بدبختیانو سره مخامخ یو. ګوره خلقین راله، زه 11 حکومتونه زما د سترګو د وړاندې په افغانستان کې چپه شوي، 10 د ثور کودتا نه واله تر اوسه پورې داود خان، نور محمد ترکي، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، ډاکټر سیب نجیب، صفت الله مجددي، رباني، ملا عمر، کرزی، اشرف غني صاحب، دا ټول د زما د سترګو د وړاندې دغه ټول نظامونه زما د سترګو د وړاندې چپه. وجه څه شوه؟ کله چې خلقیان راله دلته هغې ویل چې منظرما او ټوله زما چې چېرته وروره خلقیان وي د هغې هغې به وروره هغې به په حکومت کې کار کوي، نورو افغانانو ته موږ حصه نه ورکوو. وګوره سر یې وخوړ ختم شو ختم نه شو. همداسې چې مجاهدین راله هغې ویل چې چېرته مجاهد دي خدای دې که چې د دنیا غټ جاهل بې سواده خو مجاهد دی که یو پولي وران کړی، مکتب یې وران کړی خو هغه حق لري او نور وروره کوم چې کار اهلي کار ته ونه سپارل چې دغه خلکو ته لاړو سر یې خوړه. په 6 نه 9 کې تاسو ته بیا دا مقدره چې تاسې مهربانه همدا کار وکړو چې چېرته به طالب و چېرته به مولا و هغه به په چوکۍ باندې کېناستو. او همداسې د تېر جمهوریت کې همغه مجاهدین بیا په واک کې راله، همغه زورواکان جنګ سالاران هغې هم دا فکر کوو چې ورور هم دا موږ یو چې چېرته طالب دی که چېرته مولا دی حق نه لري چې مهربانه سر یې وخوړو که سر یې نه خوړو. او همداسې تاسې وسستئ چې تاسې وروره چې چېرته وروره کومه چوکۍ به خالي چې مولا پکې کېني چې د مولا حق دی، د طالب حق دی چې چا چې ډېر بمونه پټاو کړي هغه حق لري، خپله هغه یو لګی دی به طالب به تاسې بیا خبرې اورېدلي. په داسې وانې حکومتونه نه کېږي، په داسې وانې نظامونه نه چلیږي. والله دا وطن د بدبختیانو طرف ته بیا روان دی. والله ښکاره دغه جنګ چې په افغانستان کې یو بل جنګ او بل دغه سلامونه ته وعلیکم سلام بالکل دغه وطن د بربادۍ طرف ته روان دی. بېروزګاري بالکل د حج ته رسېدلې ده. موږ نن په یو موټر باندې خوشحاله یو، څومره خوشحاله یو لکه یو موټر یو شخص جوړ کړی دی. موږ افغانستان دغه شان افغانستان غواړو، مګر تاسې نه غواړئ. تاسې خپل ضد، خپلې کینې، خپلې دغه هغه سیاست دی. اوس هم ټیم دی چې راوګرځئ افغانانو ته مخه کوي.
د دنیا وګوره چې د دنیا سره څه رقم سیاست کیږي اسلامي ملکونه څه رقم سیاست کوي خو دا خبره تاسو ته داسې دي چې تاسې د خپل چوکۍ په دغه ناست هستئ تاسو ته اوس یو شی هم نه ښکاري یو شی هم درته نه ښکاري خو که کله تاسې د دې چوکۍ نه کوشئ او بیا به تاسو ته معلومات وشي که نن ستاسې په مقابل کې 10,000 مسلح خلک پیدا شو او 2 ډرون تیاري وي تاسې به دا حکومت وکړی شئ او دا حالات دینما دا حالات دینم په ورځ باندې دلته د امنیت د حسابه افغانستان بیا هم نه کېږي دا شی روان دی نو خبره دا ده چې الله دې خیر پېښ کړي خو د 2023 کال یعنی د اپریل نه د 4 میاشتې نه خوا د افغانستان دپاره ښه دغه نه یم ځکه چې دی نه غواړي چې افغانستان جوړ شي دی خپله غواړي چې دلته یو جنګ ته لمونه وي زه همیشه دا خبره کوم چې دلته اشغال کفار چې راغلي دي همدغه د اسلام په نوم باندې خلکو را دعوت کړي دی ورته زمینه برابره کړې ده او دلته کفار راغلي بیا سه مهربانه په موږ باندې جهادونه کوي اوس بله ورځ به کفار راځي بیا به په تاسې خلکو ته وایي چې لاړ شئ جهادونه وکړئ بس د دې شي نه باید موږ نور تاسې وړو افغانان ورونو زه تاسو ته ویډیو ښیم د مونږ خو صحت هم داسې ګډ وډ دی او دا پیج مې ډېر زیات راپورټ شوی دی ویو صحیح نه ښیي ډېر ملګري وایي ستا پیج موږ ته نه ښکاري نو زه کوشش کوم چې زه یو بل پیج جوړ کړم ځکه چې دا خلکو ته ښکاري نه ویو نه اخلي دومره راپورټونه پې شوي غټ لسې راته رالېږلی دی ته بډبېری بس یې زما د پیج نه جوړ کړی دی نو زه تاسو ته یو دغه هم ښیم او ویډیو هم زه تاسو ته ښیم بیا تاسو سره خبره کوم چې ستاسې د خویندو میندو سره په پاکستان کې څه کېږي او څه روان دي یو منټ ښه دا واورئ د پاکستان د سیاسي صوبې کراچۍ ښار کې د ښځو د مرکزي زندان سپرډنټه یوه شاه ویلي دي چې د عدالت په حکم یې 300 ښځې او 200 ماشومان جیل کې ساتلي دي په دې کې 129 افغان مېرمنې دي چې ورسره 188 ماشومان دي دا خو ډېر غټه ویډیو ده زه نن پوښتنه دا کوم چې ته وایې چې ما 250 ملکونو ته شکست ورکړی د 250 ملکونو ته چې شکست ورکړي هغې د هغې خویندې میندې داسي ته چې وایې چې ما 250 برطانیې او امریکې او سترو قدرتونو ته مې ښکارونه مات کړي د هغه سترو قدرتونو چې ته وایې چې ما ورته شکست ورکړی د هغې هغه خویندې میندې چې بېادبي دي ما پې نیمې لوسي او نیمې ښکاره وي هغه په حیا کې دي هغه په حساب باندې د هغې خویندو میندو سره به څوک داسې کار وکړي چې څنګه کار ستا د پاکستان تا سره ستا د دې خویندو میندو په بورکه کې او په حجاب کې کوي د هغې چې هغه لوسي یا بې حیا ښځې دي زموږ او ستاسې په حساب کافرې دي د هغې خویندو میندو سره څوک ګوتې ورته وړی شي دغلته یو پاکستاني و خالي دغه د ویډیوګانې بیا تاسې کتلي یو برطانیي جلۍ ته 14 کلنۍ وه خالي میسج ورته کړی په میسج باندې دعوت کړې وه راغې سه مهربان هغه پاکستانۍ ونیو شاته ورته دغه واچولې پاکستان ته به یې ولېږي ډیپورټ به یې کړي د دې خاور نه به یې ولېږي او ستا خویندو میندو سره په سپین بولدک کې په کراچۍ کې په سند کې ماشومانو سره دي هغه کارونه کېږي چې هغه قسم په خدای که اسرائیل د فلسطینیانو سره کوي او ته سه مهربان دلته راځې ما ته وایې چې ما 250 ملکونو ته فتح مې کړې ده د څه شي فتحه د فتحې والا خویندې میندې داسې بېعزته کېږي د فتحې والا خویندې میندې ماشومان داسې بېعزته کېږي ته خو وکړه د دې پوښتنه خو ته وکړه دا فتح خو موږ خو تاسو ته ویو که نه چې د چا په ټوپک ته جنګ کې 20 کاله دی دا جنګ وکړو دا مخکې هم جنګ وکړو چې د چا په ټوپک ته جنګ کې د چا په مهماتو ته جنګ کې هغه تا لپاره دې لپاره تا ته مهمات او ټوپک درکوي چې ستا خویندو میندو سره دا کارونه وکړي ته یې پوښتنه کولی شي وکړئ که نه دا 250 ملکونو هم شکست ورکړی سبا دغه اعلان وکړئ اعلان وکړئ چې راځئ ورسې مهربانه ملي قیام دی د پاکستان په خلاف باندې راځئ موږ د خپلو خویندو میندو پوښتنه کوو ته یو اعلان خو وکړه زه به ستا دا 250 ملکونو شکست ومنم ووایه چې یاره دې پنجابي ته زه شکست ورکوم ټول افغانان به هم د سره ونه درېږي د بېناموسه به خو ته خو دا نشي کولی که نه ځکه چې تا ته خو چې دا ټوپک درکړی او تاسو ته دا 20 کاله دا 45 کاله موږ سره کومک کوي د دې دپاره پاکستان موږ له دا ټوپک راکوي پنجاب چې زموږ خویندې میندې پاکستان بېعزته کړي زموږ ماشومان بندیان کړي زموږ ځوانان وژني زموږ وطن تباه او برباد کړي د بل شي دپاره یې نه درکوي همدغه پروژه ده په تاوانه عملي کوي ته یې مهربانه بیا راځې دلته غټ لګېږم چې موږ وروسته شکست ورکړی موږ نه وروسته هم شکست ورکړی او نه 250 ملکونو ته هم شکست ورکړی دیو پنجاب د موږ د جواب نه یو نن داسې وګورئ نن تاسې وګورئ په سند کې ما ته معلومات د پاکستان پولیس ما ته معلوم دی او دې ټول خلکو ته معلوم دي قسم په خدای چې په مابسونو کې زنانه سره هغه کارونه کوي چې یقین وکړه چې دلته د ویلو نه دي ستا خویندو میندو سره هغه کارونه دا پاکستان پنجاب کوي ته پوښتنه کولی شي راخلاصولی شي چې زه دومره قدرت لرم
چې د 52 ملکونو له شکست ورکولی شم خو خپلې خویندې میندې د دغه نشم راخلاصولی. دا ټوکې دي که دا رښتې دي. ډېر افسوس دی ستاسې په حالت باندې، ډېر افسوس دی. وای اړم ډاک دی افغانانو ورونو، کشکې زه کله ویم چې خدای مسلمان وی، چې د بنګلادیش مسلمان وي، د انډیا مسلمان وي، د سریلانکا مسلمان وي، د هر ځای د نور د هر ځای چې مسلمان وي، خو کشکې چې دا افغان نه وي، زه سه مهربانه د افغانستان نه وي. ځکه چې دومره بېعزتي زمونږ کېږي چې په دنیا کې د یو قوم هم نه کېږي، د یو خلکو. دومره د بنګلادیشي خویند میندو ته په پاکستان ته د ګوتې ویسي، د یو انډین خویند میندې ته به داسې ګوتې ویسي څوک، یو ایراني د ایران خویند میندو ته به داسې ګوتې ویسي لکه افغانې خور ته چې وړي، لکه افغانې مور ته چې وړي، لکه افغان ماشومانو سره چې ظلم کوي. داسې کار به څوک وکړي؟ دومره جرأت به څوک پیدا کړي پاکستان؟ مګر په افغانانو باندې فوټبال شروع کړی دی صاحب مهربانه. او دومره حرامین پولیس دي د پاکستان، د دې پنجاب او د دې سند چې دلته نه د پیسې والي هلته نه ورته نور پولیس پوه کړي، خو بیا مه راپرېږده په دې پولې مه راپرېږده که نه. ولې راپرېږدي؟ دلته نه ته رشوت والي، هلته صاحب مهربانه په مابوتونو جیبونه دې تالاشي کوي، هر رقم عمل ورسره کوي. ماشومان یې په دې مابسونو کې پیدا شو، دلته مړه شو په دې مابسونو کې. او زه بیا ما 15,000 کاله تاریخ دغه کړی او ما 52 ملکونو ته شکست ورکړی. والله کې زه همیشه دا خبره کوم چې دا خلک وایي چې عمران خان نه ویډیوګانې او د عمران خان نوي ویډیوګانې او دغه چې راغلي دي که نه، هغه تاسې به کتلي په سوشل میډیا باندې. یقین وکړئ چې د 99% د پاکستان ISI زموږ د جهادي لیډرانو ویډیوګانې ډکې کړي. 99% دا کوم کار چې عمران خان سره کړی قسم خدای دی ټولو سره کړی، والله فضل الرحمن سره یې کړی، والله چې فضل الرحمن سره یې ته کړی دی، والله یقین وکړه چې سمیع الحق سره یې دا کار کړی و. څه چې جهادي لیډرانو قسم دی ټولو نه ویډیوګانې ډکې کړي صاحب مهربانه، د پاکستان په مقابل کې چنګ هم نشي کولی، ځکه چې چنګ وکړي دغه شان ویډیو ورپسې راښکاره کوي. دا یوازې د عمران خان ویډیو نه چې تاسو ته ښکاري چې عمران خان جلۍ سره په ټلیفون خبرې کوي یا صاحب مهربانه فاحشه خبرې ورسره کوي، دا د ټولو نه ډکې کړي. ISI د ټولو نه ډکې کړي، ځکه ورته ویل که څنګه مو کوو بله ورځ د پاکستان په مقابل کې دا حالت هم کوم لکه څنګه چې د عمران خان دی. تاسې ټول د پاکستان مقابل کې غږ نشئ کولی. موږ خلک مو سره دلته په جنګ اچولي او عام طالبانو مو سره په جنګ اچولي، مګر نو ټول تاسې صاحب مهربانه داسې کړي یاستئ چې غږ د پاکستان په مقابل کې تاسې نشئ کولی. غیرت څه شو؟ پښتو څه شو؟ افغانیت څه شو؟ والله کې نه افغانیت پاتې، نه پښتو پاتې، هېڅ شی نه دی پاتې. ضد کس به داسې کلاشینکوف داسې دا که ولس غږ دې وکړو بس طالب سره کلاشینکوف داسې د صاحب مهربانه په سر یې د تقدیر وال دی، ټکول دی، بېعزتي ده، توهین دی صاحب مهربانه. مور به د سره خور به د سره د هغې په مخ کې به دې رانیسي، وښي به ټکی به د صاحب مهربانه چې یو وحشت هم راښکته کړی دی. حکومتونه داسې نه کېږي. حکومتونه هېڅکله جنګي ډلې حکومت کولی نه شي. حکومت هغه خلک چې د قلم خاوندان دي. موږ نه د غر نه 20 کاله جنګ کړی، هغه راکوشل داسې موږ امید لرو چې موږ ته حکومت وکړي او موږ ته وطن جوړ کړي. کار اخلي، کار ته چې ونه سپاري هېڅکله دا کار نه کېږي. نن چې تا نه امریکا تا نه لاس والي، دا اوس تا حکومت چې روان کړی د امریکې په سر دی روان کړی. 415 میلیونه ډالره خارج تاله درکوي. 100 میلیونه ډالره هره جمعه امریکا د افغانستان حکومت ته دا فلحال طالبانو ته ورکوي. نن چې تا نه امریکا لاس والي ته دا حکومت 2 ورځې هم نشي چلولی، د امریکې په سر یې چلې. عجیبه خبره دا ده چې اشرف غني ته پیسې ورکولې هغه ناروا وه، تا ته چې پیسې درکوي هغه روا ده. عجیبه قضاوت دی، عجیبه اسلام دی، عجیبه دغه دی. لاړ وطن هم در په در شو صاحب مهربانه. موږ به همدا کوو. اوس بله ډله به پیدا کېږي، بله ډله هغه وایي چې زه بالکل تعلیم نه منم، او د تعلیم نه موږ به همدا کوو لکه د کشتۍ میدان هم د افغانستان جوړ کړی، یو به یو راسملو بل به بل راسملو، همدا بدبختیانو سره ټول عمر به هم د جهادونو او د جنګونو سره مخامخ یو. دغه لایب به زما یاد ساتئ چې اصلاح شئ. سعودي عرب کې راته مې ویلې چې څومره دغه 10% اسلام کوم ځای ته نړیوالو راورسو. ته د نړیوال نه بغیر حکومت کولی نشي کولی. د امریکې نه بغیر حکومت ته کولی نشي. دا اوس هم ستا دا کورونه چې په قطر کې دي د دفتر خرچه دي هر څه امریکا ورکوي.
دغه تا ته دا پیسې اوس هم امریکا درکوي نه ما عام ولس غولوه ما عام طالبان غولوه ټوله لوبه ډرامه هم جوړه کړې دلته ولس ته صحیح خبرې نه کوئ ما په دې میډیا باندې همیشه رښتیا خبرې کړي تیزې خبرې به مې کړي داسې خبرې به زما د خولې نه برباد خو رښتیا خبره مې کړې منافقت مې نه دی کړی د جمهوریت په وخت کې مې دومره نیوکې کړي په جمهوریت باندې چې حد یې نشته دی او زه اوس هم چې تاسې باندې دا نیوکې کوم د اصلاح دپاره کوم دلته ډېرې خبرې دي چې دلته په دې میډیا باندې اوس که راته مې وکړې دلته ډېر پروګرامونه روان دي ته ځان هم خبر نه یې صاحب مهربانه بس صاحب مهربانه په موټر کې داسې غر او داسې غر که بله ورځ خبره شو پټګی به هم دنه پاتې هر څه به دنه پاتې دا ولس به بیا د بدبخته موږ نه غواړو چې زموږ ولس بدبخته شي موږ نه غواړو چې د افغانستان بیا د تبعي سره مخامخ شي دغه پښتنو ته مې ویلې دغه ښکته پښتنو ته چې او پاکستان ستا نه دی پاکستان د سره شته دی نه پاکستان دروغ دی پاکستان بالکل دلته یو داسې یو جعلي شی جوړ شوی نن درته معلوماتو شو که ونه شو نن درته معلوماتو شو چې پاکستان هسې یو دروغ دی ته داسې بدبخت دی ته ورپورې نښتې ایټم بم دی او پاک پوځ دی او د اسلام پاکستان کا مطلب کیا او لا اله الا الله پروژه کې جوړ شوی دی او دا جوړ شوي او هغه جوړ شوي دي نن درته د اسلام معلوماتو شو و درته ویډیو ښیم دغه داسې یو ویډیو راغلی ده په کراچۍ کې یو دغه یې جوړ کړی پروګرام یې جوړ کړی دی چې ښځې او خاوندان به ورته راځي او یو د بل ښځې سره به مطلب دا د کوټو بندوبست هم کړی دی 50,000 روپۍ ټکټ یې پرې لګولی دا اسلام دی او دغه ملیانې چې دله جوړ کړي دي دا ټول د سی ای دا د امریکې او د برطانیا دپاره کار کوي دا تاسو ته جوړ کړي دي صاحب مهربانه نن وکړه تاسو پاکستان تاسو ته ما ګوره څو په دې کرنسۍ مې درته څومره خبرې کړي د پاکستان د ډالر په باره کې د پونډ په باره کې چې او د پاکستان روپۍ داسې ولیږي د پاکستان روپۍ اقتصاد خراب دی ختم دی زه ته اوس هم وایم چې د یو ډالر نه به ډېر زر وګورې 300 کلدارې به جوړېږي د یو ډالر نه به ډېر وګورې 300 کلدارې به جوړېږي د یو پونډه د برطانیې پونډه د تقریبا 400 روپو ته رسېږي دا ټولې خبرې مې دله په دې میډیا کړي درته مې ویلې چې د 1 روپۍ شی به په 10 روپۍ کېږي پاکستان به د بدبختیانو سره مخامخ کېږي دلته به د کال دوه مخکې مې دا خبرې ده داسې وخت به راشي چې دلته به چوڼۍ ونیول شي پوستې به ونیول شي تاڼۍ به ونیول شي بل ورته ونه کاته په وزیرستان کې تاڼۍ نیولې وه سپین بیرغ یې پرې لګولی خو دا زما هغه خبرې چې تاسو ته ما په دې میډیا کړي که نه او ډېر زر به وګورئ چې څوک د پاکستان په حکومت کې کار کوي هغې ته به خطونه او اخطارونه ورکول کېږي چې تاسې په پاکستان په حکومت کې کار نه کوئ او دا څوک کوي دا ټول پنجاب دا ټول د پنجاب باداران ستا دې کور ته جنګ راولي دا ټک ناخوا جنګ نه غواړي د پښتونخوا کې جنګ غواړي او د دنیا نه به بیا ډالر رالي او پښتون ته به دلته زندهباد او مردهباد صاحب مهربانه مړ کړي ایله موږ ته تکړه سئ چې کنځلې او بدې ردې راته وکړئ او ما تاسو ته څه خبرې چې کړي دي د عمران خان په باره کې دا ټولې رښتیا شو که رښتیا نه شوي قسم په خدای زه هغه سړی وم چې ما خپلو افغانانو ما ته د عمران خان په سر ما د عمران خان دغه کو صفت کو ما ته خپلو افغانانو ویل چې تا صفت ورکړې او همدغه د پی ټی آی والا ما ته کنځلې وکړې ما ته یې کنځلې وکړې چې زه د عمران خان هغه دغه مې کو چې هغه رښتیا حقیقتونه مې ویل چې عمران خان سره داسې کېږي یقین وکړه که د فضلالرحمن پاټۍ والا موږ ته کنځلې نه دي کړي بل والا کنځلې همدغه د پی ټی آی والا موږ ته کنځلې وکړې زموږ ویډیوګانې واغستې دغه دی زه خو ښکاره خبرې کوم جعلي ملک دی پاکستان د اسلام پر ضد جوړ شوی دی دا د پښتون په وینو باندې سودا کوي دا د مسلمانانو په وینو سودا کوي دا د اسلام دپاره نه دی جوړ شوی دا د اسلام د بربادۍ دپاره دا پاکستان جوړ شوی دا یو دوکه ده یو فراډ دی تا ته اختیار نه درکوي اختیار د واشنګټن په لاس کې د واشنګټن او د برطانیا په لاس کې دی او پوځ ته یې حواله کړی دی دا یو پروژه ده 100 ځل مې درته ویلې چې پاکستان نه مخکې 14 کاله مخکې د پاکستان پوځ جوړو اول ملک جوړېږي که اول پوځ جوړېږي 14 کاله مخکې پاکستان له پوځ جوړ کړی او اوس یې مهربانه ځان دپاره جوړ کړی کفارو ځان دپاره جوړ کړی ځان دپاره استعمالوي تا ولاکې په چوکیدارۍ کې مولي پښتونه تی دې دپاره جوړ کړی لانګ مارچ او اوږد مارچ او درنه ده او دا داسې مهربانه جلسې دي او زندهباد او مردهباد افغانستان تباه او برباد کړو افغانستان ته چې که افغانستان نن جوړ وی ستا به دا حالت نه وي او موږ د ښکته ټول پښتانه نه خو خو اکثره د ښکته پښتنو د لاسه افغانستان تباه او برباد شوی دی لکه هلته پنجاب ته چمچهګیري کړې ده زندهباد یې ویلې زما وطن تباه او برباد کړو هغه حالت ته زما وطن ورسېدو نن خلک وایي مهاجر راځي پاکستان ته وروره داسې رقم دلیل او منطق دی دغه د کفارو هیوادونو ته مهاجر راځي که نه راځي غیر قانوني راځي که نه راځي بله ورځ ما د یو افغان دی که پښتو خو پښتون
وایي چېرته پاکستان خو بورډ نه دی لګولی چې مهاجرو راځئ. دومره بې عقل دي د دې د عقل کار نه کوي. کوم ملک دلته بورډ لګولی دی چې ته مهربانه دلته راشه او زما ملک ته راشه؟ دغه یوروپ کې خو یو ملک هم نه دی لګولی، خو بیا هم خلک راځي. مرګ قبلوي، درد قبلوي، سپي خوري، اوبه یې وړي، هر رقم دغه ورسره کېږي. مګر دلته چې دوی ونیسي بیا ورسره داسې حل نه کوي چې ماشومان بندیان کړي، ښځې بندیان کړي، یا ځوانان بندیان کړي، سپین ږیري بندیان کړي، چې وینیسي دی د واره ورته د ډوډۍ غم کوي، د کټ غم ورته کوي، د پوزي غم ورته کوي، د یو ګرم زی غم ورته کوي. د پاکستان ورته کې په محبسونو کې نه اچي او یا دی نه د پاکستان ورته کې پولیسو پیسې ترې اخلي. زما دومره لوی په الله دې وکړي چې په تاسې باندې بد نه لګېدلي. خو یاد ساتئ چې ډېرې ترخې شپې را روانې دي په لر او بر افغان وطن باندې، او دا حالت چې دی دا د ښه طرف ته نه دی روان، خراب ته الله دې نه کړي. ورته همیشه دا خبره کوم، خو حالت پاکستان وږی شوی، او پاکستان چې کله بیا وږی شي بیا نو هغه نه خپل بادار ګوري او نه پردی ګوري، خوله لګوي. لکه د پاکستان کاروبار چې هغه په دې افغانانو باندې جوړ دی د 15 کاله 15 کاله چې پښتون خرڅ کړي، د پښتون په سر باندې د افغان په سر باندې د دنیا نه پیسې والی چې دلته مهاجر دي او دلته دهشتګرد دي او دلته پلانی دي او دلته بستانې دي. نور پاکستان هیڅ کاروبار نه لري. پاکستان کا مطلب کیا؟ امریکا و برطانیہ. دا د پاکستان مطلب دی. پاکستان کا مطلب کیا؟ دهشتګردي اور کیا؟ د دې کاروبار هم دا دی، بل کاروبار د پاکستان شته دی نه. همدغه کار روزګار دی. ما تاسو له مخکې ویلي چې پاکستان نه چین مال اخلي، نه یې ترېنه سیمنه روس اخلي، نه یې ترېنه انډیا اخلي، نه یې ترېنه ایران اخلي. همدغه افغانستان دی چې په دې باندې د تجارت او کاروبار جوړ دی. خسا پاپړ هم پرې خرڅېږي، خسا اچار هم پرې خرڅېږي، خسا دوی هم پرې خرڅېږي، اول ته په دنیا باندې خرڅوي چې دا دهشتګرد دي. دغه د پاکستان مطلب دی. الله دې وکړي چې زما په خبرو پوه شئ. انقلاب درته پکار دی، انقلاب چې غږ اوچت کړي ښکته پښتنو چې یا لوی افغانستان یا ځان ته پښتونستان. او دغه شان دي کلک سیم خار ورته وتړئ په دې اټک پل باندې چې په نوم پنجابی دنه روان نه وړي. دا ستا د پلار نیکه وطن دی، دا د افغانستان خاوره ده. بیم ویم دا د پښتنو خاوره ده، دا د پنجابي خاوره نه ده، او نه دا د پنجابیانو د بادارانو خاوره ده. دا زموږ د تاسو د پلار نیکه نه دا خاوره پاتې ده. او دا مو چې هم پاکستان دی پہچان دیا. پاکستان تا نه پہچان اغستی دی. پاکستان ته دهشتګر معرفي کړی ښکته پښتونه، پاکستان ته خرڅ کړی، پاکستان ته استعمال کړی، پاکستان ته نه ژبه اغستې، پاکستان ته دنیا ته داسې معرفي کړی چې دغه دهشتګر چې دي هم دغه پښتانه دي. او اویا زره اتیا زره خو وکاته چې مشرف په خپل کتاب کې هم لیکلي. دغومره زما خبرې وي. الله دې وکړي چې زما خبرې بدې ونه لګي. خالي د عمران خان په هغه ویډیو یو خبره کوم چې افرین زمونږ افغانانو ورونو ته شه. که خدای ناخواسته داسې ویډیو او اډیو د اشرف غني صاحب راوتی وي چې څنګه د عمران خان راوتی ده، نو دغه ښکته بعضې ګلخانانو به څه حل اغستی وي. مګر زموږ وګورئ زموږ ښکته زموږ پورته پښتنو افغانانو هېڅ د عمران خان په باره کې داسې منفي پوسټونه یا ډېر ما مخې ته خو داسې نه دي راغلي. مګر همدې ته وګورئ چې نفرتونه څوک خوروي. که دا ایډیو یا ویډیو د چېرته د اشرف غني وی نو ساره ماښام به دې ګلخان موږ ته پیغورونه راکولی. مګر زموږ افغانان وګوره چې بلکل نوم یې نه علي او نه دغه ایډیو یا د ویډیو په باره کې وایي چې داسې دی او هغسې دی. او زه یو خبره مخکې مې درته وکړه چې دا ویډیو یوازې د عمران خان نه ده ډکه شوې. څه چې د پاکستان سیاستمدار دي د ټولو نه لوسې ویډیوګانې ډکې کړي دي. او تقریبا زموږ پورته کوم جهادي دغه چې دي 98% او 99% د دې ټولو نه همدغه شان دي چې مهربانه ویډیو ډکې کړي دي. ایډیو ډکې کړي د فضل الرحمن ما درته سمیع الحق مښودو چې څومره مولین دي دغه دې چنګ نشي کولی بټنه آی سره ده او واشنګټن کې لګي چنګ دې وکوستل ته وایي دا ویډیو د ټولې دنیا ته خیمه. نو دې ځکه د دې پاکستان په مقابل کې څه ویلی نشي. هغه چې هر څه کوي هر رنګه ناروا کوي دې ورته سر ټیټ نیولی. په الله سپارم ښه وخت